هر څومره چې لوی شوی ستونزې او جنګونه مو هم لوی شول. هغې ورځو پسې ډېره خفه شوی یم. سمه ده لیلا مېرمنې، زه هم د اوس درځم او اندازه اخلم. پیسې د تختې کیفیت ته په کتو سره توپیر کوي. زه به یو ځل وګورم بیا به سره خبرې وکړو. زویه زه ځم، په دوکان پام کوه. سمه ده استاده. څنګه یې زمریه؟ خیر راغلی. استاد اوس د باندې لاړه. هو پوهېږم زمریه، ما خپل کار ته ډېر پام دی. ته زما سترګې وینې، دا سترګې هر څه لیدلی شي. خانن لکه چې ډېر کار لري. هو ډېر کار لرم. باید دا لرګي جوړ کړم، ماښام پورې ډېر کار لرم. سمه ده، زه به یې زر خلاص کړم. هله ته دې خپل درس ووایه. هله خو رجای وروره، ته اوس هم خو ووایې. زمریه ته فکر کوې زه دا کار نشم کولی؟ ها، زه چې یم په هر کار کې بلد یم. که درس مې ویلی وای، لومړی کس به زه وم چې فضا ته تللی وای. ولې خاندې نه کېږي؟ سمه ده، ډېرې لافې مې ووهلې. که فضانورد نه وای شوی، یو ډاکټر یا انجینر خو هرومرو کېدم. هغه هم نه کېدم. څنګه؟ ما ته وګوره، ماشومه ته اوس په ما ملنډې وهې که څنګه؟ هله لاړ شه خپل درس یې ووایه. هله ته درس ووایه تر څو زما په څېر نه شي. آها، که اوسنی فکر مې پخوا را سره وای، بیا به هرومرو فضانورد. ځه درس دې ووایه. چیرته یې علي، چیرته یې؟ کوم لیونتوب نه کې. بخښنه غواړم ښوونکیه، خو دا کار باید وکم. تا هم نه دی لیدلی؟ نه، هیڅ دې خواته نه دی راغلی. خیرت دی کومه خبره شوې؟ وروسته یې درته وایم وروره. که تا نه یوه غوښتنه وکړم عدلې کې هغه لټولی شې، که مراد هلته وي بیا. سمه ده، همدا اوس ورځم ګورم یې. ژوندی اوسې، د خبر په تمه دی یم. علي ته زنګ هم ځواب نه راکوي. ته ترې نه خبر لرې؟ نه، له دواړو نه خبر نه لرم. له احمد ورور نه مې غوښتنه وکړه چې عدلې ته لاړ شي او هلته یې وګوري. داسې نه کېږي، ښه به وي چې پولیسو ته خبر ورکړو. نه نه، پولیس نه خبرو، هغوی والي ملامت کی. یوه بله لاره به پیدا کړو. ښه ته اوس چیرته یې؟ خورجانې څه وشول؟ تا خو ویلي وو چې رجایي په تا زړه بایللی. څوک چې مینه ولري بیا دومره وخت نه لرې کېږي. نه، یعنې زه ستا لپاره وایم ثانیې. زموږ لویانو ویلي په قسمت کې چې څه وي خامخا هماغه کېږي. مسافر څوک په کلي کې نه پرېږدي. وایي آس مې ملک را وتړی. هسې هم زه بې ځایه خبرې کوم. چاته وایم جلی هو. ای راشه راشه راشه. ای آی خورې، ته هغه ته وګوره، ماشاءالله په هر کار کې ډېر تکړه دی. توبه خورې، داسې خبرې کوي لکه هغه چې نړۍ ژغورلې وي. توبه، نړۍ پرېږده، بس نه کوي چې هغه مال یوازې تومره وژغوري. یوه خبره را په یاد شوه. خورجانې بودریږه چېرته ځې؟ سلام، ورځ په خیر. وعلیکم سلام، ستاسو دې هم په خیر وي. ای ډېر وخت کېږي چې غوښتل مې خپل کور ته یوه لویه او ښکلې المارۍ جوړه کړم، خو نن یې غواړم جوړه یې کړم. کله چې استاد راغی بیا ورته ووایه. خورجانې راځه چې لاړ شو. ته ورته وګوره، لږ پاتې چې موږ له دې ځای وشړي. ګوته مې. ای ودرېږه ودرېږه چې وګورم. ای ای خانم شه، زر یخ راوړه چې ګوته یې توره وانه وړي. توبه، ما خو هسې یوه خبره وکړه، ټوکې مې وکړې رجایي. ګوته خو مې نه پرې کېږي، ډېره کلکه مې ووهله، نه پوهېږم ولې دومره وارخطا شوم. ورور ما ته ویل دا کار ما ته پرېږده.
کومه خبره نه ده زمریه زما په تقدیر کې به دا و چې یو ګوته مې پرې شي اوی ډېر زړور سړی دی د نظره شو والله چې د نظره شو زړور دی توبه ته هم ډېر ژبل شوی که څنګه یوازې همدومره پاتې ده چې د ماشومانو په څېر به ژاړي ګوته مې خو ګوته مې نامیرال نه کېږي هر څه چې مې وویل عثمان ته مې قناعت ور نشو کړی موږ ټولو مخامخ له هغه سره خبرې وکړې ورته مو وویل چې مراد کومه ګناه نه لري او مو وویل دا ټول د صحرا پلان و خو اوس یې هم ضد کړی او وایي چې د مراد په نوم کوم زوی نه لرم مه خفه کېږه ترورې د وخت په تېرېدو به هر څه ښه شي نور خو وخت نه دی پاتې اوس خو هغوی ماشومان نه دي نور به څومره لویېږي داسې خو به نه وي چې صحرا په پټه له ښاغلي عثمان سره خبرې کوي اوس خو مې فکر ته هیڅ کوم بل څه نه راځي نه غواړم ورته خیره وکم خو زموږ دې حالت ته وګوره میرال په اصل کې زما فکر ته هم کوم بل څه نه راځي داسې خو به نه وي چې صحرا له ښاغلي عثمان سره خبرې کړې وي تر نن ورځې پورې زما ټولې خبرې رښتیا شوي دي خو اوس هم لا پوښتنه کوي علي هیڅ چا نه دی لیدلی او فهم خبر نه دی خدایه ته له موږ سره مرسته وکړه علي او مراد ته مې څو ځلې زنګ ووهه دواړه موبایلونو ته ځواب نه ورکوي که علي کومه تېروتنه کړې وي بیا نه داسې فکر مه کوه دعا وکړه چې داسې ونه شي انشاءالله دواړه به روغ رمټ پیدا کړو مراد هم ستا زنګ ته ځواب نه درکوي خو کیدای شي ماته ځواب راکړي هو که ته زنګ ووهې کیدای شي ځواب درکړي خو که ورته ووایې چې علي وسلې سره ورپسې ګرځي بیا به ښه کار ونه شي داسې ورسره خبرې وکړه چې په کوم څه پوه نه شي ورته ووایه چې تا د هغه سپارښتنه منلې خو لومړی باید ورسره خبرې وکړې داسې به پوه شو چې هغه چیرته دی سمه ده او صحرا څنګه دې زه په یاد شو که د بې عزتولو لپاره دی زنګ وهلی وخت نشته داسې خبره نه ده د بل څه لپاره مې زنګ وهلی ما ستا د سپارښتنې په اړه فکر وکړ په اصل کې تا رښتیا ویل یعنې زما خبره دې ومنله ها زه ډېره خفه یم مراده تېروتنه مې وکړه هغه وخت په غوسه وم سم فکر مې ونه کړ دا دې وروستۍ پرېکړه ده ښه فکر دې کړی وګوره زه نه غواړم بیا کومه نوې خبره واورم هو وروستۍ پرېکړه ده باید یو بل سره خبرې وکړو د تیلو ټانک په څنګ کې چې پارک دی هلته به سره وګورو زه هم هلته درځم سمه ده آخر زما منګلو ته راغلی سهاره کومې ستونزې چې ما سالمه لیدلې د هغو ټولو سزا درکوم علي په اصل کې ته زما منګلو ته راغلی د خپلو کارونو سزا دې باید خامخا وګورې
علي مخې ته د وګوره حرکت وکړه. څه شوي علي څه کوې لیونی شوی ها ومې ویل حرکت وکړه. مونږ چیرته ځو علي؟ چیرته چې تا وژنم. وګوره علي نه پوهېږم چا درته څه ویلي خو ښکاره ده چې ته غلط پوه شوی یې. هیڅ نه یم غلط پوه شوی. مونږ ته د دروغ وویل. مور ته مې د ګواښ وکړه. د دې کارونو حساب به راکوې. ما چاته ګواښ نه دی کړی. هر چا چې ویلې دروغ یې ویلي. وګوره راځه چې خبرې وکړو. هر څه درته رښتیا وایم. ته به بیا په ما باور وکړې. سالم ښوونکي سره د چې خبرې کولې وامې اورېدلې. مور ته مې د ګواښ کړی و. موږ ته د دروغ وویل. ته مې پلار له زندانه هېڅکله هم نه ژغورې. نه داسې خبره نه ده. زه خپله هڅه کوم چې پلار دې وژغورم. که داسې نه وای ولې به ستا د پلار وکیل وای. باز دی غلی شه. هر څه چې ووایې بیا هم خپل ځان نشي ژغورلی. باید بیړه وکړو. ټیکسي هم نشته. هلته زما یو ملګری و که اوس هم وینو هغه نه به موټر واخلم او لاړ به شو. سهرا څه شوي چیرته ځې؟ زنګ مې ووهه ځواب دې هم رانه که. علي په هر څه پوه شوی حاجرې. د جابر وسله یې اخیستې مراد پسې ورغلی. د مراد د ټولو کارونو په اړه پوه شوی. خو څنګه؟ نه پوهېږم چې څنګه خبر شوی. هغه مې د مراد د دفتر مخې ته ولیده. د هغه مخه مې ونه شوه نیولی. نه پوهېږم چې هغه به څه وکړي. سهرا مېرمنې باید بیړه وکړو. راځئ. سمه ده راځم. حاجرې ته همدلته پاتې شه خو چاته څه مه وایه. موږ اوس ځو چې علي پیدا کړو. اندېښنه مه کوئ تاسې لاړ شئ. راځه سلیم ښوونکیه. که په علي کوم څه وشي د فرار ټول پلانونه به په اوبو لاهو شي. ته په رښتیا نه پوهېږې علي. ورور مې یوازې د ځان د ګټې په اړه فکر کوي. په ما باندې فشار راوړي. له حسین سره هم خبرې کړي. ته غواړې له حسین سره خبرې وکړو؟ ها هغه نه پوښتنه وکړه چې ما څومره هڅه کړې. څنګه علي؟ موبایل دې بند کړه. مه ودرېږه. علي ارامه اوسه. حسین ته زنګ وهم. سمه ده. لومړی یې ماته راکړه. خدای ته مرسته وکړه. کومه تېروتنه ونه کړي. زه باور نه لرم چې علي به داسې یو کار وکړي. سهرا مېرمنې خپله هم پوهېږي چې داسې نشي کولی. هغه باید پیدا کړو. هر څه به سم شي. اندېښنه مه کوئ. هېڅ هم نه سمېږي. زما دا کار غلط دی چې تاسې سره نږدې ژوند کوم. کاش بل ځای ته مې کډه کړې وای. هغه وخت به زما په ژوند کې ډېرې پښیمانۍ شته. زوی مې، ژوند مې او ته. زوی ته مې ښه ژوند ورنشو کړی. ټوله ګناه زما ده. کالی زندان ته لاړ شي فرا به ماته لویه سزا راکړي. باید یو کار وکړم. دا سړی چیرته دی؟ تاسې ډاډمن یې چې همدلته و؟ ډاډه یم. له دې خلکو نه به پوښتنه وکړم.
ورځ په خیر. مننه، په خیر راغلی. موږ یو سړی لټوو. مهرباني وکړئ. سپین موټر هو ورسره ومې لیده، په یو سپین موټر کې وو. د ځنګل په لورې لاړه. ډیره مننه. هیله کوم. چیرته دی؟ راځه چې ځو. والله خورجانې رجایي ته باید آفریني ورکم. ولې خورجانې څه یې کړي؟ آی نور نو څه وکړي، ډېر زیات کار کوي خانم شاه. خپل ځان ته یو کار لري ماشاءالله. خورې که رجایي کار وکړي څه به وشي او که یې نه کړي څه به وشي؟ ودلیده نو دې کوچني کار کې ځان ژوبل که لکه څنګه چې هغه لیکې سم کس ته نو ورکړی خدای وهلي. زه پوهه نه شوم خانم شاه بیا یې څه خراب کړي؟ کومه خبره نه ده، په چکشي لاس وواهه، هغه یادوم. دا خبرې خو راځي، کار کې خو دا پېښې کېږي. خو تا ته یو څه ووایم، رجایي ماته بیخي مناسب دی. مغرور لایقه دی ماشاءالله. لیک خو یې راکړه د واده سپارښتنه به هم راته وکړي. دا لیونۍ نجلۍ څه وایي؟ فقط چې هغه لیکې دې ته لیکلی و. ته ځان سره څه خبرې کوې خانم شاه؟ کومه خبره نه ده ګرانې، زه وایم چې هغه ولې دومره ځنډ کوي؟ په شلمې پېړۍ کې خو نه یو چې لیکې رالېږلی. ته هم رښتیا وایې، خو هغه نشو کولی چې خپل احساسات په ژبه راته ووایي، ځکه یې په لیک کې لیکلي وو. کاره ده چې شرمېږي. بیا به یې وګورې، ډېر ژر به راشي ما سره به خبرې وکړي. څه وشول خورې؟ ولې حیرانه شوې؟ ای ستا له امله راباندې ناوخته شو ودلیدل. ای ستا خبرې هېڅ نه خلاصېږي. سمه د خبرو بوجه یې ماشاءالله. خانم شاه تا ماته کومه بده خبره وکړه؟ زه خو پوهه نه شوم. ای نه خورجانې، ای زه وایم کاش ما وخت لرلی چې تر سهاره مې ستا ده خوږې خوږې خبرې اورېدلی خورې. نیسان اوس راځو، په لاره کې یو. هله راځه راځه. میرال میرمنه نشته؟ نشته، خو اوس به راشي. کښېنه حاجرې. ډېره وارخطا ښکارې. خیرات دی، کوم څه شوي؟ ګډوډي رامنځته شوې. مراد په لوی ګواښ کې دی اصلي. صبر صبر، آرامه اوسه. یو یې راته ووایه. علي غواړي چې مراد ووژني. د جابر وسله یې راخیستې او مراد پسې ورغلی. څه؟ ته څه وایې حاجرې؟ څنګه یې وژني؟ علي غواړي چې مراد ووژني اصلي. نه پوهېږم چې څه یې اورېدلي دي، خو هغه هلک لیونی شوی. همدا اوس باید مراد پیدا کو. باید په ما باور وکړي. سلیم د حسین فکرم خراب کړی، ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. غلی شه، خبرې مه کوه. هر څه چې ووایې هېڅ ګټه نه لري. زه تا وژنم. وګوره اوس چې غواړې ما ووژنې نو اجازه راکړه چې در سره خبرې وکړم. خو بیا به هم هېڅ هم بدل نه شي. ولې ستا خبرې واورم؟ علي وګوره رښتیا وایم، لاس دې په وینو ککړه وې. زه هېڅ کومه ګناه نه لرم، ولې په ما باور نه کوې؟ سلیم ستا په پلار باور نه لري او نه غواړي هغه له زندانه خوشي شي. د همدې له امله ما ملامتوي او هڅه کوي چې حسین پټ کړي. تا ته دروغ وایي علي، د دې لپاره چې ته په رښتیا پوه نه شې ما ملامتوي. بې ځایه هڅه مه کوه چې ځان وژغورې. په هر څه ښه پوهېږم. ښه نو سمه ده، د نن ورځې خو ما تا ته څه نه وویلي، خو اوس یې باید درته ووایم. مور دې هم په دې کار کې لاس لري. خوله دې بنده که. زه په هر څه پوهېږم. ته اوس هم راته دروغ وایې. خو دا به ستا وروستۍ خبرې وي مراده.
زرکوه ځواب ورکه مراده زرکوه پام کوه موبایل ته ځواب ورنکې. وګوره تېروتنه مو نه کې وسله دې ښکته که دا خبره به زموږ ترمنځ پاتې شي هیڅ چاته هم څه نه وایي مالي غلی شه. خدای دې ووهي ځواب نه راکوي اوس څنګه وکړو دا هر څه د صحرا له امله کېږي موږ ټولې په لوی جنجال کې واچولو پوهېږم ډېره خفه یې خو باور وکړئ اوس د دې خبرو وخت نه دی باید فکر وکړو چې څه کولی شو علي باید د حالات نه وژغورو د علي مسله مهمه نه ده هاجرې مراد د مراد ژوند ته ګواښ دی رښتیا وایې عثمان کاکا ته خبر ورکو نه اوس د دې وخت نه دی چې ټول خلک په ځان خبر کړو که پوه شي څه به وشي هغوی څه کولی شي تر هغه چې صحرا زموږ له ژونده لړه نه شي هېڅ هم نه بدلېږي پوه شوې بس دی زه له دومره ډېرو غمونو او ستونزو نه ستړې شوې یم باور وکړه تاسې نه ډېره زه غواړم چې صحرا بیرته سوریې ته لاړه شي لومړی د کور توکي ټول کا وروسته یو ځل جارو کا اهو او ورور د تورو بانجانو ته زړه شوی ته یې ډېر ښه پخوي لیف ښه به وي چې نن شپه یې ته پخه کړي لیف خو لومړی باید بازار ته لاړه شي کور کې هېڅ ترکاري نشته کومه بله غوښتنه نه لرې نه خو که د لوښو مای راوړې ښه به وي په خیر راغلی ولې مو ناوخته کړه اوس را ورسېدلو هله نن نیسان تیاره یې راځه نو هو تیاره یم الیف جانې څنګه یې څنګه درته ښکارم هله هله ډېر ناوخته شوی سمه ده سمه ده چېرته ځې مورې؟ زه کار لرم لورې ډېره نه ناوخته کوم د ترور کارونه د چې خلاص شول بیا به یو بل سره لوبې وکړې سمه ده الیف جانې وبخه ټول کارونه تا ته پاتې شول په هر حال د لیدو په هیله ښه ورځ ولرئ د دې کار جزا به هرومرو درکم ترور جانې خواړه نشته زه ډېره وږې شوې یم همدلته ودرېږه دلته څه کوو علي زما کور ته به لاړ شو په ارامه به خبرې وکړو موټر ودروه ښکته شه علي وګوره ارامه اوسه ته داسې هلک نه چې دا کار وکړي خو ته داسې سړی چې موږ سره دې ډېر بد کړي دي که تا ووژنم ټولو سره به ښېګڼه وکړم علي موټر نه ښکته شه بیا یې درته نه وایم زه هڅه کوم چې پلار دې وژغورم په همدې توګه مننه کوي خپل پور په همدې توګه ادا کوي ودرېږه مه تښته خدای دې ووهه هغه سړي خو همدا لاره راوښوده
نو کاوه اسې کېږي مراد مه وژنه ته قاتل نشې کېدلی ته زما کوچنی معصوم زوی یې علي سهرا مېرمنې ډېر اندېښنه مه کوئ انشاءالله هر څه به د پخوا په څېر شي مخکې له دې چې علي کوم لیونتوب وکړي هغه باید پیدا کړو هیله کوم ارامه اوسئ رښتیا وایي ښوونکیه اوس چېرته لاړ شو څه وشول وډار شوې ها ته له مانه نشې ژغورېدلی په دې اړه دې باید مخکې له هغه نه فکر کړی و چې مور ته مې ګواښ وکړي وروره زر راشه د یادې کوی سیمې نه 200 متره لرې په ځنګل کې یم موټر د سړک په سر دی هیله کوم وروره ته ما ته څه فکر کړی و ها فکر کوې د دې کارونو سزا به در نه کم ودرېږه په ګونډو شه په ګونډو شه وګوره بخښنه غواړم علي ما نه غوښتل چې داسې وشي ما هیڅکله نه دې غوښتې چې تا یا مور دې خفه کړم غوښتل مې تاسې سره کورنۍ جوړه کړم هغه هم یوازې ستا لپاره او ستا د راتلونکي لپاره پرېږده چې لاړ شم هله علي باید لاړ شم پلار دې له هغه زندانه وژغورم ته باور نه لرې چې پلار دې بې ګناه دی البته چې باور لرم کاکا سمه ده که د شاوخوا خلک دې پلار ته قاتل ووایي دا کوم څه بدلولی شي ما ته مه منه که ته داسې وکړې بیا زه هم له دې دعوا نه لاس اخلم مراد کاکا درته زاری کوم هیله کوم پلار مې یوازې مه پرېږده سمه ده خو یو شرط لرم باید ښوونځي ته لاړ شي دا چې خلک څه وایي مهمه نه ده اندېښنه مه کوه څو ورځې وروسته به هر څه هېر کړي زه تل ستا په څنګ کې یم هر څه ته چې اړتیا ولرې شپه ورځ دې په خدمت کې یم علي ژوندی اوسې مراد کاکا یوازې ته زما په حالت پوهېږي هیله کوم هله علي خیر دی اصلي ولې عزت کوي راځه چې عثمان کاکا دوی ته زنګ ووهو کیدای شي هغوی کوم کار وکړي ومې ویل هغوی څه نشي کولی اړتیا نشته چې دې کار کې ښکیل کړو کیدای شي زموږ ګمان بې ځایه وي او هغوی به په کوم څه پوهیږي ته ولې عزت کوې او زنګ نه وهې اصلي ومې ویل نه کېږي عثمان کاکا او شکران ترور دواړه زاړه دي که دا خبره واوري د زړه حمله به ورباندې راشي ښه اوس نو څه وکړو اصلي ښه نو اوس نو څه وکړو څه به وکړو نو یو کار وکړه هڅه وکړئ او د حل لاره پیدا کړئ د مراد موټر دلته دی علي علي چیرته یې زویه راځه چې دې خوا لاړ شو
آی خورجانې همداسې تشلس لاړ شو ته خو پخلي کې ډېر مهارت لرې یو پتنوس کلچې هم دې ته پخېږه که نه ته غواړې څه وایې خانم شاه ته پوه شوې چې زه څه وایم پردیو خلکو ته خو خواړه تیارولی شي همداسې نه ده داسې وکړه چې یو پتنوس دلته هم تیار که داسې نه ده هغه کوم پردی کس نه دی هغه زما راتلونکی میړه دی خیال پلو مه ګوره خورجانې ته خو پوهېږې چې څوک پخپله ځان ته ناوې ووایي ډېره بده ده راځئ چې له دوکانه یو څه واخلو دا ځل به داسې وکړو څنګه ده سمه ده ښه هیر مې شول احمد هغه ورځ هیله کړې وه زموږ مرکز چې نوی جوړ شوی هلته به ماشومانو ته کیک او کلچې او نور خواړه تیار کړو زموږ لخوا به هم مرکز سره مرسته وشي که ستاسو خوښه وي ټول به یو ځای دا کار وکړو ماشومان به ډېر خوشحاله شي څنګه مو خوښه ده البته زه خو منم دا کار به هرومرو کوو سمه ده خورجانې داسې به دا هم ښکاره شي چې څوک ډېر مهارت لري تاسو څه ډول خبرې کوئ څه شته چې زه پرې نه پوهېږم نه خورجانې دلته یوه جلۍ ده چې خپله غواړي ځان نه ناوې جوړه کي بیا به یې وګورې خانم شاه مېرمنې څوک به ګټونکي شي هلئ راځئ ستاسو له امله به په ما ناوخته شي راځئ پلار جانه په اجازه مورونو ورځ په خیر ملا صاحب خدای په امان لورې سلام وروره علیکم سلام په خیر راغلی دا څه حال دی دومره ډېر دې څه اخیستي دي ډېر څه نه دي وروره د کور لږه سودا ده سمه ده خو دومره ډېر شیان ولې په یوازې ځان وړې ورېندارې چې مې څه ویلي وه هغه مې واخیستل ما فکر نه وکړی چې دومره ډېر وزن به ولري زر کوئ راځئ ستړیا مو وباسئ هله هله راځئ ښه نو څه څښئ چای درته راوغواړم نه وروره باید کور ته لاړه شم ډېر کار لرم وروسته ورېندارې سره به دې ټول کارونه خلاص کړې سمه ده یو ګیلاس چای به وڅښم سمه ده درته زارۍ کوم د پلار آزادولو لپاره د خپله هڅه کوم هیله کوم وسله دې ښکته که ومې ویل غلی شه غلی شه علي علي ودرېږه دا کار مه کوه زویه ښکاري ورېنداره مې امیدواره نه وي هره ورځ یو چېرته ځي زما پان که په کور کې ووسي هم به په خپل ځان او هم به په زینب پام کوي مهمه دا ده چې انسان ځان ښه احساس کړي په دې نه پوهېږم خو زما پان زینب یې هېره کړې ده هغه بله ورځ ما کور پاکوه فکر مې کوه چې زینب د ښوونځي لپاره تیاروي خو هغې جنۍ ته یې سباناری هم نه و ورکړی وروسته ما تیار کړه او ښوونځي ته مې ولېږله وروره د خپلې بوختیا له امله یې زینب هېره کړې هغه چې له ښوونځي بیرته راغله ګېډې درد کوه نه غواړم شکایت وکړم وروره خو ورېنداره مې باید د باندې لاړه نه شي رښتیا وایي هسې هم امیندواري یې مخ ته تللې که په ځان پامونه کې کیدای شي ناروغه شي اندېښنه مه کوه زه په یو مناسب وخت کې ورسره خبرې کوم زویه داسې مه کوه زارۍ درته کوم علي دا کار مه کوه زویه هیله کوم علي ودرېږه دا کار ونه کې د یوې شېبې غوسې له امله ژوند یې مه تباه کوه دوکه یې راکړه ما ته مور ته مې پلار ته مې ټولو ته یې دوکه ورکړه باید سزا یې وویني علي سمه ده علي سلیمه زویه هیله کوم زارۍ درته کوم داسې مه کوه خیر دی دا کار مه کوه زه باید کور ته لاړه شم وروره زر تر زره خواړه پاخه کم زه هم دا سودا تر کوره پورې در سره وړم ګرانې راځه چې ځو
ای خور جانې کاش لږې ډېرې مو اخیستې وای زه خو ډېره وږې شوې یم دا به یوازې زه وخورم تاسې لاړې شئ زه درپسې درځم سمه ده الیف زینب ته هم له الیف سره مرسته کوې ډېره مننه دا چې داسې یو ورور لرې بختوره یې ملا دې درد کوي ښه به وي چې ته کور ته لاړه شي ارام وکړې په ځان دې هېڅ پام نه کوې که ناروغه شي ټول به خفه شو او زموږ میلمه باندې باید ډېر پام وکړي نیسان خو زه مرکې لرم احمده نه غواړم مرکې له لاسه ورکم خلک ماته په تمه دي که ناروغه شي بیا که وغواړې هم نشي تللی له همدې امله په ځان پام کوه که کیدای شي کور کې وخت تېروه سمه ده وروسته له دې به په خپل کور کې مرکې کوم اسې هم اوس خو الیف شته ما سره به مرسته وکړي همداسې نه ده داسې به ته هم زموږ له مرکو ګټه واخلې او زه به هم نه ستړې کېږم والله ډېر ښه فکر دی همداسې نه ده لور جانې تا خپل خواړه خوړلي خوړلې مې دي آفرین لورې په هر حال اوس باید لاړه شم تاسو ته ښه ورځ غواړم په مخه دی ښه راځئ چې موږ هم لاړ شو کومه شمیره چې تاسې ډایره کړې د اوس لپاره ګل ده موبایل یې بند دی هرومرو کومه خبره شوې علي به مراد وژلی وي سهرا چیرته ده ها ولې علي پسې لاړه نه شوه ولې د هغه مخه ونه نیوله اصلې پوهېږم خفه یې خو له تا نه زه ډېره خفه یم علي هم له مراد سره دی که هغوی باندې کوم څه شوي وای او یا کالي باندې کوم څه شوي وای بیا کېدای شي هېڅ خبر هم نه وي ولې ځکه سهرا به هرومرو له سلیم سره یو ځای وي هغه ډېره بده بلا ده موږ چې هر کار وکړو بېرته راځي ډاډه اوسه که سوریې ته هم لاړه شي او په سر یې توپ راولویږي بیا به هم څه پرې ونه شي اصلې ته بې انصافي کوې سهرا چې خبره شوه هماغه شېبه علي پسې لاړه ښکاري چې نه دی پیدا کړی ځکه یې ماته هم خبر نه دی راکړی هغه د مراد اندېښنه نه کوي ځکه یې منډه کړې چې زوی قتل نه شي ته اندېښنه مه کوه مور مې څه شوه ډېره ناوخته شوه زه یو ځل ورته زنګ وهم کومه شمیره چې تاسې دایره کړې د اوس لپاره ګل ده ای خدایا شمیره یې بنده ده ښوونکی لره شئ که نه نو ډاس کوم زویه درته زاری کوم قربان دې شم داسې مه کوه داسې به هم ما او هم خپل ځان تباه کړې علي هیله کوم دا کار مه کوه زویه وسله دې ښکته که هیله کوه علي فکر کوئ د مراد په وژلو سره به هغه ته سزا ورکړي خو له ټولو ډېره سزا به ته وګورې مور او پلار ته به دې ډېر زیات درد ورکړي خپل ژوند مه تباه کوه هله علي دا وسله کېده نه نه اقدم دغه کار سزا باید وویني زه خپله ورته ښکاره کوم چې د خلکو ګواښول او هغوی په لومه کې غورځول څه سزا لري علي هیله کوم خبره واوره نه ته نه زه نه کوم بل څوک د غلطو کارونو سزا نشو ورکولی که هر څوک دا کار وکړي نو نړۍ به له وینو ډکه شي تا سره ژمنه کوم مراد په خپلو لاسونو عدالت ته تسلیموم زه باور نه لرم نه په تا نه هم په هغه عدالت چې وکیلان یې داسې کسان وي د سزا په خپلو لاسونو ورکوم چې هره سزا ووینم راته ارزښت نه لري وګوره علي که مراد هر څومره ګنهکار وي بیا هم زما ورور دی څنګه چې ته د خپل مور او پلار په اړه فکر کوې زه هم باید د ده په اړه فکر وکړم اجازه نه درکوم چې ویې وژنې نه یې درکوم که غواړې په چا ډز وکړې بیا په ما ډز وکړه څه به شوي وي
اوف مراد هم زما زنګ ته ځواب را نکړه. الیا پولیسو ته زنګ وهم، ستا د زوی سزا به هغوی ورکي. نه ده اړتیا نشته چې خبره شي که نه نو زړه به ودرېږي. باید یو کار وکړو چې هغه کم عقل په دې خبره پوه شي. زه چیرته؟ وده نه لیده چې څنګه له دې ځای نه وتښتېده. څه مې کړي وای مورې؟ زوی به د خپله سزا هرومرو وویني. څنګه سزا؟